سلامونه نیکې هیله د بلبل چینل درنو لیدونکو د نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم. هیله مند یم چې د اختر دغه مبارکې شپې به در باندې په عافیت تېرې شوې وي. موږ راغلي یو د شهید بابا میلې ته. دغه میله چې د لغمان ولایت مربوطاتو د شهید بابا په سیمه کې موقعیت لري، ډېره زیات تاریخي مخینه لري او له کلونو کلونو رامدې خوا دلته د اختر په دویمه او په درېیمه ورځ میله کېږي. نو راځئ چې نن تاسو باندې د شهید بابا میله وګورو. معلمه څنګه یې؟ ښه دی، تیاري ده، جوړ یې؟ خیر شه. تاسو وینئ چې دلته د ماشومانو د لوبو سامان او ترڅنګ خوراکي څیزونه، جلبۍ، خواږه، دا هر څه خرڅېږي او دغه میله له ماشومانو، ځوانانو او لویانو سربېره سپین ږیري هم دغه میلې ته راځي. قاضي صاحب اجازه دی؟ السلام علیکم. قراري ده، صحت مو ښه دی؟ کال لنډې خبرې به در سره وکړو. صحیح دی. لومړی خو د کوچني اختر تاسو ته مبارک وي. ژوندی اوسئ جناب صاحب، الله دې خوشحاله لره. تاسو ته دې هم مبارک، ټولو هېوادوالو ته دې مبارک. ډېره مننه. که د دغې میلې په هکله راته ووایئ چې لږ معلومات راکړي دا کوم ځای کې دی، اګر که مخکې موږ معلومات ورکړل او د دې هغه اهمیت او تاریخي مخینې په هکله. دا خو دلته دغه ځای چې د شهید بابا په نوم باندې مشهوره ده چې دلته یو ستر شخصیت دفن ده او د هغه د دفنېدو په خاطر دغه ځای مشهوره شوی ده او دلته ډېر له پخوا نه د اکابرو مشرانو د وخت نه دغه میله را روانه ده، شروع ده او دلته دا په همدې ځای مشهوره شوې او دلته دا خلک ډېر ښه خلک دي، نو خلک دلته شهید بابا ته میلې ته راشي چې د بسرام مربوط دي. ډېره مننه محترم قاضي صاحب. دغه میلې څنګه ارزوئ؟ په اخترونو کې دغسې میلو جوړېدل څنګه دی؟ آیا ستاسو لاندې ځوان نسل ته، ماشومانو ته، کوچنیو ته دا څه پیغام لري؟ ارزښتمنې دي؟ والله خو یو حساب چې سروکال د مسلمان دپاره درې اختره دي چې یو د جمعې ورځ ده، یو کوچنی اختر دی او غټ اختر ده. نو د مسلمان همدغه خوشحالي د ماشومانو د خوشحالي دپاره چې نورو ولایتو ته نشي تللی، مرکز ته نشي تللی، دغه نږدې د کلي میله بیا ډېره مفیده تمامېږي. ډېره مننه. ستا په کوچنیوالي کې مې یادېږي چې میلو ته به راتلې خپله چې کله ماشوم وې، یعنې دا له پخوا څخه تاریخي مخینه لري؟ والله من خو ټول عمر همدې میلو کې تېر شو بس. ډېره مننه قاضي صاحب. خیر دی، تشکر له معلوماتو. ډېره مننه. خیر دی. راځه وروره. السلام علیکم. تاسو صحیح قراري ده، خانه خیر دی، اختر مبارک ده. صحت ښه ده؟ قراري ده؟ تاسو وینئ چې په دغه میله کې لکه مخکې چې موږ تاسو ته ویلې د خوراکي څیزونه، سربیره، پلاستیکي لوښي او ځینې د لوبو سامان ډېر زیات شته، ځکه په ډېره زیاته پیمانه د ماشومان راځي. نو ځو وړاندې له موږ سره پاتې شئ. وعلیکم سلام. راځه راځه. زیاده خو دی، تاسو سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. اختر مبارک شه. تاسو دې مبارک شه. خاص دی، صحت مو ښه دی؟ تاسو خاص یې. قراري ده. څنګه دی میله څنګه دی؟ الحمدلله ښه ده، بیخي ښه. جلبۍ پخوئ داسې که نه؟ او بالکل. دا دې دا پوخ تو پاس خو خپله کوي انشاءالله؟ بالکل. او خپله یې کوو. څنګه دي مشتري لري جلبۍ؟ ښه پرېمانه لري. بالکل. څو دي؟ چارک خرڅوي که کیلویي خرڅوي؟ کیلو هم ورکوو، چارکي هم ورکوو. چارک 180 روپۍ دي. ماشاءالله خو ارزانه دي او ښې دي. دغه جلبۍ له څه شي نه جوړېږي؟ که لږ راته ووایې دغه ترکیبات شی دي؟ اوړه، غوړي، نور شی؟ اوړه دي، غوړي دي، بوره ده، دغه مواد ده، سوډر پکې ولېږي، رنګکاټ پکې ولېږي، جوهر لیمو پکې ولېږي، دغه شیان پکې ولېږي. ډېره زیاته مننه. کور ودان خدای دې په کاروبار کې برکت واچوه. تاسو سره مننه. خیر دی. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته مو مخکې معلومات درکړل، دا د شهید بابا میله ده
او تاسو وینئ چې ګڼ شمېر ځوانان دلته راغلي زما تر څنګ ښایسته دنګ ځوان ولاړ دی لومړی د راته ځان معرفي کړه زه خو دې پېژنم چې لیدونکي دې هم راته وپېژني. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې هلال هیوادمل او ډېر ښه هلال جانه شهید بابا میلې ته راغلی له مرکز څخه که له ولسوالۍ څخه؟ بالکل او دلته راغلو د اختر درېیمه ورځ ده ما ویل دلته میلې ته راشو له مرکز څخه راغلی یم. ډېر ښه ملګري به طبعا در سره وي؟ هو ملګري را سره دي اصل دوستان را سره ناست دي. څنګه ده میله څنګه دی ساتیري دپاره دا ځای ښه دی مناسب ده؟ بس د الله خو لومړی دا شکر ادا کوو چې په هېواد ټول هېواد کې امن د سوله د ثبات ده او خلک په ښه اطمینان او ډاډه زړه باندې راغلي او له دغه میلو څخه خوند اخلي. بیخي میله ډېره خوندوره ده. ډېر ښه هیله ده چې همداسې باثباته پاتې شي او افغانستان یو امن سي او په ټول هېواد کې د همداسې میلې ځلانده او لا له جوش او له هوش څخه ډکي. ډېره مننه هېواد جانه. په اخر کې تاسو کوم پیغام لرئ کولی شئ؟ اخر کې کوم پیغام دا ده چې له ټولو هغو دوستانو څخه هیله کوم که چېرته دوی په میلو ځي په چکرو ځي چېرته نو باید که دوی سره کوم وسایل د نقلیه وسایل هغه موټرسایکلې موټرې نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې نه په ځان باندې دغه اختر خراب کړي او نه په خپلې کورنۍ باندې خراب کړي. ډېر اړین پیغام بالخصوص ځوان نسل. بالخصوص ځوان نسل. ډېره مننه کروادان. د کوچنیانو او ځوانانو تر څنګ ماشاءالله سپین ږیري هم دغه میلې ته راځي او دلته ګډون کوي. نو دې کاکا نه به څه خبرې وکړو. کاکا ستړی مه شه اختر دې مبارک شه. تاسو دې مبارک شي. خیر صحیح ډېره مننه کروادان. له کوم ځای څخه راغلی میلې ته؟ زه همدا د بسرام نه یم نو. ښه ډېر ښه. دغه میله چې د شهید بابا په نوم دی ستا په یادښت باندې له کوم تاریخ نه دلته دا میله کېږي؟ د ظاهرشاه د وختونو دلته میلې کېږي. هو په همدې ځای کې؟ همدې ځای کې کېږي. څنګه میلې پخوا څنګه وې اوس څنګه دي؟ پخوا جم و جوش ډېر و که اوس؟ اوس مخلوق شکر دا ډېر شوی ده. اوس جم و جوش زیات ده نو هغه وخت کې خو مخلوق نه و. یعنې پخوا خو بیا وضعیت ښه و اوس خو سږ الحمدلله اوس هم امنیت ښه دی. یعنې پخوا به دغه جم و جوش ډېر زیات نه و. نه ځوانان ډېر راتلل که ماشومان لکه اوس موږ ګورو تر ډېر ماشومان راتلل ځوانان نه راتلل راځي نه کومه جالبه خاطره دې میلې نه که لرې راته ووایه. بس هېڅ چې نه لرم انشاءالله خاطره نه لرم. ډېره مننه ډېره مننه کاکا کور دې ودان خیر. زموږ د خپرونې په دوام راځو دغلته د ځوان د ماشومانو د لوبو سامان راوړی او له ده څخه ځینې خبرې اترې کوو چې د ده دا بازار څنګه دی. سلامونه محبت صاحب څنګه یې؟ سلام علیکم. ښه دی؟ اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. حال دې ښه یې؟ شکر الحمدلله. دلته فکر کوم ته دوکاندار یې فروشنده یې؟ هو همدا ښکاري. څه دې راوړي چې خیر صاحب؟ دا د ماشومانو د لوبو سامانونه چپرهار ده. نو وینې مشتریان ډېر زیات دي چې له کاره دې ونه باسو. په دې کې قیمتي جنس څه شی دی ستاسو؟ قیمتي جنس دا ګوډیان دي دا توپکونه دي واسه دا ټانګان دي هغه تیاره ده چې له عربو راغلي. کومه تیاره له عربو څخه هغه تیاره له عربو نه راغلي. له کومو عربو نه؟ سعودي عرب نه د عمان څخه راغلي. عمان څخه. یعنې تاسو خپله راوړې که دا تجارتي اخیستې؟ دا خپله راوړې ده. ته راکړه کتلی شو؟ هو ګورې واخله تیاره. د څه شي مشتري د ډېر زیات دی؟ مشتري دا د موټرکیو او د توپکو تماچو ټول مشتریان دي. ماشاءالله. دا نو دوی چې هغه تیاره ده چې دوی خپله له عمان څخه راوړې ده په خپله کومه تجارتي جنس نه دی او دلته د شهید بابا په میله کې دا په فروش باندې رسېد. د دې قیمت څومره دی؟ د قیمت 1400 افغانۍ. نو دې کې تاسو نازله ګټه کوئ که ډېره ګټه؟ دلته کې یو سل او شل روپۍ ګټه چې له عربو نه راغلې. دا یو دانه وه که نورې مې دا نورې خرڅې ده یوه پاتې ده. ماشاءالله. که دا زه اوس واخلم ما دې په څو حساب؟ دا ته په 1400 حساب کوم په دې چې تاسو روغلا دې نمایش هم وکړو. یعنې د دې نمایش هم خپله ډېرې پیسې لري. او کنه سل روپۍ دې د نمایش کېږي. ډېرې زیاته مننه کور ودان. خوښ شومه چې در سره مې خبرې اترې وکړې په کاروبار کې د الله خدای برکت واچوي. خوشحاله اوسې آباد اوسې. اخر کې کوم پیغام لرې کولی شئ؟ بس پیغام بس هېڅ هم نشته. دا پیغام اوس خوشحاله خوشحالي د ارام ارامي د کاروبار ډېر ښه روان ده او د پخوا په پرتله باندې د ډوډۍ نشته د ارامي ده. بس په دې باندې خوښ خوشحاله بس خدای مو همداسې خوښ لره. خدای دې وکړي چې افغانان تل همداسې سوکاله ژوند ولري. خوشحاله اوسې ارام. السلام علیکم. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د شهید بابا له میلې څخه مو تاسو ته ترتیب کړې وه. که تاسو غواړئ چې دا او دې ډول د نورې جالبې خپرونې وګورئ نو بلبل یوټیوب چینل مه هېروئ. اخر کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دا او دې ډول د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. په پاک له یزال رب سپارو په مخه مخه.